د عرفات د ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې رب العالمین دا دین پوره کړی دی. اوچت ورځ ده، دین به پوره شي. عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه دا روایت ته په صحیح بخاری کې شته چې یو يهودي دا خبره وکړه عمر بن خطاب ته، وی دا کم آیت چې په تاسو نازل شوی دی کدا چې ته په موږ نازل شوی لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، نو موږ به دغه ورځ نه اختر جوړ کړی. هغه ته دا کم آیت ته نه دا آیت ودی يهودي واورو دا آیت چې د عرفات په موقع باندې نازل شوی دی. الله سبحانه وتعالى په سورۃ المائده کې وایي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله وینن ما پتا سبحانه خپل نعمت پوره کو، دین می پوره کو، او زه په دې راضیم چې اسلام ستاسو دیني. دا عظیم آیت او دا اوچت آیت دا به کوم ځای کې نازل شوی دی؟ د عرفات موقع. عمر بن خطاب رضی الله عنه وی قد عرفنا ذلك اليوم، من ته ورځ معلوم ده، من ته غزه معلوم دي الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. په کوم ځای کې چې رسول الله آیت نازل شوی دی وهو قائم بعرفه يوم جمعه، رسول الله په عرفات کې ولاړ ورځ د سوا د جمعې ورځ و. عرفات ورځ دغه ورځ ده. عرفات هغه ورځ ده چې په دې باندې رب العالمین قسم خوړلی والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر جفت او طاق. عبد الله بن عباس رضی الله عنه الشفع چې دی دا کوم چې جفت دی دا يوم الاضحى. يوم الاضحى دا اختر دا ورځ لسم ورځ ده کنه دا جفت شو. او وتر چې دا کوم دی يوم عرفه دا نه هم تاریخ دی. او دا امام اکرمه امام ضحاک هغه دا خبره کوي الله سبحانه وتعالى په دې مبارک ورځ باندې قسم خوړلی. د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې څومره انسانان چې د عرفات په ورځ د جهنم نه آزادول کېږي دومره په بل ورځ نه آزادول کېږي. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې عائشہ رضی الله عنها رسول الله دا خبره کړې ده ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. دسی ورځ بل نشتی چې الله به دومره انسانان د ور نه آزاد کړي لکه څومره چې د عرفات په ورځ آزادي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر وانه ليدنو الذي دنیا د اسمان تر کوزي په ورځ د عرفات په ورځ په اخرنی ټیم کې الله سبحانه وتعالى د عرفات ولا تر نږدې شي ثم يباهي بهم الملائکه به د ملائکه مخ کې دغه تذکره کوي فيقول ما اراد هؤلاء اجي دوی سغواړي راغلي. یو روایت کې راځي ان الله عز وجل يباهي ملائکته. الله سبحانه وتعالى په دغه ورځ ملائکه په مخ کې چې دغه تذکره کوي د عرفات والا به ملائکه ته وي انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا. وګور زما دي بندگانو ته خړ پړ راغلي دي ماته ولاړ. عرفات ورځ حجیان په ډیر سخت کې په دغه په حج کې دغه ورځ سخت انسان تګي می وګي می زم نه نخړ پړ ولاړی. دا ورځ ده چې الله سبحانه وتعالى به انسان د ور نه آزادي. عرفات ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ چې روزه ونی و د 2 کالو ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. ابو قتاده رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم صيام يوم عرفه. عرفات ورځ روزه نی و احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. زوید الله نه د امید ساتم چې د عرفات روزه چې د تیر شي کال ګناونه دي د لاسه بخلکی او د روان کال ګناونه مخلي دی وی روزه د لاسه 2 کال ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. خدای روزه د حجی د پاره نه د غیر حجی د پاره. حجی چې په حج کې هغه به د روزه د باغنه نشي. د روزه او خلکو د پاره چې کوم حج لا نه دي تلی ما تاسو ته نصيحت دي چې د روزه تاسو نه غره پاتې نشي او کدا تاسو نه پاتې شو نه زمم چې دا ډېر بدبخت انساني چې په دې کال کې د یو ورځ راځي والله په 2 کال ګناونه بخي او د دارو جمعونه نيسي. په دغه ورځ بیا دا کار کوه چې ځان سره جماعت له نور کسانو بوزه لکه ته مثال کې لس کسان بود لکه ته چې لس روجي نه څومره ثواب دی. 15 دی بوتلو 2 دی بوتلو 3 دی بوتلو څومره چې کسان تاسو سره بوز ځان سره بوزي دومره ثواب ته ډېر ملوي. عرفات ورځ هغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام ابو داود امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړي وی الحج عرفه. رسول الله په حج کې غټ ورځ د عرفات ته ورځ ده. دا غټ ورځ ده. په روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړي رسول الله وی خير الدعاء دعاء يوم عرفه. غور الدعاء اخذ عرفات د ورځ له دعاء دومره اوچته ورځ
را روانه ده چې کله موږ سوچ وکړو چې الله سبحانه وتعالی خلق غوښتلي دي خپل کور ته او هغو په مینا کې په عرفات کې مزدلفه کې د الله لپاره تلبیه وي. نن سحر ما حالات کتو یو ویډیو مې کته التلبیه روانه بوچت اواز باندې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يا بل تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نظم خپل ځاني د خلکو د دې سخت پسخیږي د څومره اوچت انسانان دي څومره اوچت انسانان دي کوم چې حج لتلی دی والله د حج نصیب کړي لانهم ضيوف الرحمن لانهم وفد الرحمن حدیث کې راځي الله اکبر دا الله ملمانی تلی بالله بزیتلی دا بالله بزیتلی وینو سره خپل کور پرې دیو بچی پرې خو دیو تل څومره بستړی کیږي او څومره وږی کیږي او تګي کې دي چې مرشي ډیر جن مرشي کې دي چې شي مرشي تیار څه ته غاړه خو دي ولي د الله سبحانه وتعالى رضا لپاره تله کله چې انسان دې خبر ته سوچ کی نو داغه د زړه ته به چې دغه ټک کوي چې زول باغ ځکه نه مولا. امام ابن رجب رحمه الله په خپل کتاب کې د اشعار نقل کړي تاسو ته بیانوم د فائدې لپاره د دې سره د زړه ټکور شي. هغه سوي من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. څوک چې عرفات کې نشي ودرېدي طاقت یې نشته تل نه دی نو د الله د حدود سره دی ودرېږي خبره ختم شي وره سمت دی چې عرفات تلنه دی ته آزاد نه عرفات ولال تلګي دی بندگی کې نه تل الله بندگی کوا. من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه دي حدود سره ودري بيوي. ومن لم يستطع المبيت بمزدلفه مزدلفه کې چې شپه تیر نه کړه طاقت یې نشته ندته ما غيو نسيت كيف فليبيت عزمه على طاعه الله ليقربه ويزدلفه نريد خپل عزم و اراده د دې په خلري د الله سبحانه وتعالى د بندګۍ لپاره د خپل جوش کې لګي چې د الله ته نږدې شي چاته نږدې شي الله ته نږدې شي. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى او د چا چې طاقت نشته چې خپل ساروي علال کې بکم زیږي په مینا کې فليذبح هواه هنا ليبلغ به المنى ندې د خپل خواهشات علال کې دلته کنه ساروي ته نشي علال ولای کنه مینا کې نسي جلوکا خواهشات علال کې کم خواهشات چې ستاسو چې هغه تر الله دین نه لري کې د الله نه فرمانی وکړه هغه علال کې ليبلغ به المنى خپل مقصد ته ورسي مقصد الله رضا ده کنه د علال کې ته الله رضا ته ورسي. باخره کې سوي ومن لم يستطع الوصول للبيت لانه منه بعيد او څوک چې الله کور ته نشي رسیدي ځکه چې د الله کور ته لري دي فليقصد رب البيت فانه اقرب اليه من حبل الوريد. کور خدای الله لري دی کنه ندې دي چې لکه د الله سره رابطه قائم کی چې هغه دې مرید دې رګنم نږدې شي الله کور خو لري دغه نږدې رب سره رابطه ساته نه د حج نه کول دا مطلب نه دی چې منګه بس آزاد یو چې سم پزړه کې راځي وکاو او دا خبر د حجیان لپاره نه حجیان الته بندگی کوي نو موږ الله سبحانه وتعالى بندگی بدل تکو الله سبحانه وتعالى د حجیانو حفاظت وکړي.